زنانو له فکار دي چې هغه د خپل خاوند وړاندې د پردیو زنانو صفت نه کوي، ځکه په دې سره د خاوند په زړه کې د هغوی محبت پیدا کیږي، خواهش نفس پیدا کیږي او دا سړی بیا په فتنه کې واقع کیږي. دغه شان د خپل خاوند مخې ته د بل سړي صفت هم مکوئ چې فلان کې سړی ښایسته دی یا هغه کې دا د خوبیانې دي، ځکه په دې سره خاوند له غصه هم ورځي او د دې نه فتنه هم جوړیږي. د اجنبي او د نامحرم سړو په مجلس کې هم مکینه اگر چې ستا خاوند په هغه مجلس کې موجود وي، ځکه چې په نامحرم سړي کې به یو صفت وي هغه به ستا خوښ شي او ستا خاوند کې به هغه صفت نه وي، نو ستا سره دا لایق دي چې نامحرم سړو ته ځان مخایا، ګنې ستا په زړه کې به وسوسې پیدا شي، ستا زړه به هغه طرف ته مایل شي او په فتنه کې به واقع شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور فاطمه رضی الله عنها نه تپوس کوي چې زنانو لپاره بهترین څیز څه شی دی؟ هغه ورته وویل چې نه هغه چاته ګوري او نه څوک هغه ته ګوري. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې جواب ډیر خوښ کو چې واقعي ستا خبره صحیح ده. نو د زنانو دپاره دا یو ډیره ضروري تنبیه ده چې نه دې د خپل خاوند د وړاندې د پردیو زنانو صفت کوي او نه دې د پردي سړي صفت کوي، ځکه په دې سره هم خاوند له غصه ورځي.